د 1404 هجري شمسي کال په لومړۍ ربع کې حمل سور جوزا میاشتو کې د ټولګټو وزارت اوسپنې پټلۍ له لارې ټولټال 953,020 متریک ټنه انتقالات ترسره شوي دي. د حیرتان بندر له لارې 926,940 متریک ټنه، د آقینې بندر له لارې 58,440 متریک ټنه، د تورغونډۍ بندر له لارې 15,850 متریک ټنه او د خواف-هرات له لارې 11,902 متریک ټنه چې ټولټال 953,020 متریک ټنه نفتي، غیر نفتي او نور مواد د هیواد وارد او صادر شوي دي. د انتقالاتو له ډلې یوه برخه ټرانزيټ او صادرات دي. د روان کال په لومړۍ ربع کې 50,422 ټنه ټرانزيټ او صادرات شوي چې لویه برخه یې وچه میوه، معدني ډبرې، کچالو او د انارو جوس دی. هر څومره چې د اوسپنې پټلۍ له لارې د انتقالاتو او صادراتو کچه لوړیږي، په هماغه اندازه کاري فرصتونه برابریږي، ملي عواید زیاتیږي او په ټوله کې اقتصادي ثبات، ترقۍ او ځان بساینې ته لاره هواریږي. ټولګټو وزارت هڅه کوي ترڅو د لازیاتو انتقالاتو لپاره مناسب شرایط برابر او سوداګرو ته اړین سهولتونه چمتو کړي او د ملي عوایدو د زیاتوالي په موخه د ریل پټلۍ له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد-رالیږد بهیر روان او چټک وساتي.